د کهنه شروعات دو کامیاب بزنسمن نه کیږي کوم چې شپې په وخت کې د خپل زوی برانډن سره د کور په اړه باندې را رواني دوی خو په سور کې کبي شپې لګي چې په دې کې د نیک نظر په تیلو باندې ولګي کوم چې تقریبا د ختمېدو والی دوی د مخ سره د تیلو د پاره پم دراشي پلار د تیلو باچول کې لګیا شو زوی د خوراک دراغستو د پاره دکان ته ورشي چې ناڅاپه په دکان کې ډاکوان راشي او بغیر د سره د دکاندار نه ډزو باسي چې د پرې دوه سره د برانډن په خپل سترګو باندې یقین نه کیږي چې په دې کې د ډاکوانو د مشر आवाज راشي وسته ګوري د هم ختم کې چوکس چاړه را واخلیو د نک په مخ کې زوی ورلالال کی په دې سره نک پاغوي پس ورمنډه کی چې یو تنرونی سو په جګړه کې مخ ورلخکاره کی په دې سره بخي ملګری ته نو تختی او دا غل چې څنګه تختی دوالي په دې وخت کې یو تیز گاډي راشي او یې وخی په دومره تیزی سره چې هسپتال ته منتقل کړل شي نک برانډن زر هسپتال ته راولي خو دا غي پورې پاغه کې هیڅ نوي پاتې بل خو دا غي ډاکو ملګری خپس سر کې رواني د دې نه خبره چې ملګری ورلګاډي وخلې دي یو سر ورځې پس نک پولیس سټیشن ته راغوښتلی شي د پاره چې د قاتل شناخت وکړلی شي پولیس د مخ ته بل حق ځان راولي چې دا غوي په دې دوه سره دی پکې د مخ سره حق سو پیجنې په شناخت سره دغه مقدمه عدالت ته لاړه شي چې د نک وکیل د پیښې نه مخ کې نک پوهه کې وي زموږ ثبوتونه کمزور دي د جج مخ ته به خبره کې کم چې رښتیا دي دله به سزا د ډیل مطابق ورکړي کیږي د پورې دوه سره نک د وکیل نه تاسو کې وي د سسیس ډیل چې خبر ته وایي وی قاتل ستاسو د قسط نه دی بجلی بلکې هغه چې په کم ګروپ کې دی هغه تک یو قانون دی چې په دې کې شامل دوه د پاره خامخا څوک په قتل کې چې بد قسمتینا هغه ستاسو قتل کا وکیل دې خبر نه هم خبردار کی چې دی شي د جج په د باندې زړه خفشي او پرېږدي ولی چې دا قتل د خپل مرزي باندې نه دی کړی کته غواړي چې پانسي شي نو که دا غي د پاره مونږ لس کاله هم مقدمه چلو نو بیا هم پانسي نشو ورکولي خدا دا چې دله دوه درې کاله قید ورکړلی شي په دې سره د نک زړه ماچي چې لکه زما زوی صرف په دې وجه باندې قتل شو چې د ځان په ګروپ کې شامل ول غوښته د نک دا خیالو چې دی به یا پانسي شو یا به ټول عمر په جیل کې تیری خو وکیل ورته صفو وای یا به ټول عمر مقدمه چلو او یا به پرګدو په سبا باندې مقدمه چې څنګه شروع شي نو دی ویني چې قاتل لګ هم په خپل کار باندې ستومان نه دی بلکې خپسور کې خاند خوشحاليږي په دې سره نک پوشي چې د سره اوس کول پکار دي جج د نک نه سوالو کی وی آیا دا د ها کسټم چې دا په دغه شپه باندې لیدلو چې دغه د پیجنګرونو انکار وکي وی دا نو چې د وجه جج دا قاتل رها کی د درد نه بار د باقی ملګری هغه له شاباسي ورکی وی اوس درنی له سړی جوړ شو د ټول منظر نک د خپل گاډي نه ګوري او په سوچ کې ورته چې دوی سره سوکما نک دغه په گاډي په شاته روان شي چې اخر د دوی دوسه را معلوم کی د ګروپ مشر د تلو نه مخ کې هي قاتل له په جیب کې پیسې هم واچي یو را روان شي کوړه پر اتلو سره د نک ماڅه کار نه کوي دغه په مزغو کې صرف یو خبره تابعيږي چې د سره بازرا سه عمل کوما چې د خپل زړه په پیخوما د پني مشپکه د قاتل په ځای په روان شي چې ورک په کولونی دوسر د مغسري پکې ورشي چې د قاتل د په دوسر رنگ زړ شي نکه لاول په زورونو په سکانو باندې سملي او بیا د موقع په ملاوي دوسر په چاړه باندې غار کی چې تسلې نه پس چاقو او هر څه او بوته گزار کی کوړه پر اتلو سره خځ څنګه د پامو کی نو ته پوسټ نو کی ودارنګ د ولې داسې خراب دی چې دی پر لاندې خبره هیڅ جواب ورنکي او سلخانه ته لاړ شي چرته کې چې دی په چغو په جړا شي ولې چې د دزلا دغه بدمعشانو غونته به رحمنو پس با باندې د ګروپ مشر چې څنګه خپل ځای ته راشي نو هغه تکي خاموشه ماحول چې باقي ملګرو د سترګو نه پوه شي چې زما ملګری باندې څه شوی دی د غرمې په وخت کې دی بیا پولیس سټیشن ته راغوښتلی شي چې سچو ورته خوش خبري ووري استل ځو قاتل بیګا چا مړ کړی دی او د مړ کولو والا د مخالف ګروپ والے دي چې د ملګری ورته دی په جواب کې وایي وی خو دې خامخا د ظالم نه بدل اخلي په دې سره د نک د زړه نه ير په مزه باندې ختم شي چې کم از کم د پولیس خو په ما باندې شک نشته بل خو د ګروپ د مشر پاره هاي شوی هغه ملګرو ته اخبار وخای وکړه چې د مالدار سړي زوی مړ شي نو په اخبارونو کې به تفسیری کیږي او که زمونږ غونته مړ شي نو په اخبار کې صرف یو کر خرازي چې بدمعاش مړ شو په دې وخت کې دوی د ګروپ یو جنې تر آیات شي ودا که زمونږ د ملګری د قتل په شپه باندې مالی دلو په دې سره د ګروپ مشر پوه شي چې د شاته دای هلک د پلار لاس دی بل خو نک د وخت د دفتر نه روزي ولې چې په جګړه کې لاس دومره زخمی شوی او چې وینې نه ودرېدا هڅه څنګه دفتر نه روزي نو دا بدمعاش کسان ورپسې راشي تمانچه پکې دی چې دې نه په سوټکیس باندې ځان خلاص کی او دغه زینا باغ اختیار کی
خو هغوی پرېږدي نه او ورپسې رامنډې وکړي چې په منډو کې دی په یو هوټل کې ورداخل شو او د هغې په ګیټ باندې پارکینګ ته ځان وباسي. دغلته کې دی ناڅاپه د ګاډي ریموټ وخي چې د بس پورېدو سره د یو کس ورته پام شي خو دې نه مخکې چې څه یې کړي نیک ورله د ګاډي په سیټ بیلټ باندې ساه بنده کړي ولې چې دغه ګاډي په چړۍ باندې ولاړو دی هغه کس په ګاډي کې پرېږدي او په خپله تنا خواشي چې هغه کس په ګاډي کې په بد مرګ باندې مړ شي. نیک په یره کې د دغه ځای نه په خپل ګاډي کې ځان روباسي چې د کور نه ورته رنګ راشي زمونږ کشر زوی لا تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی. نیک په زوی پسې په ګرځېدو شي چې اخر په هغې پټرول پمپ کې ورته میلو شي په کوم کې چې د ده مشر زوی قتل شوی و. دې زوی ته په چغو شي وي ته تر اوسه پورې دلته کې څه کوې چې هغه ورته وایي وي ځان له څه اخلمه چې دی د دغه ځای نه په زوره باندې کور ته بوځي. په دې کې دغه ګروپ مشر ته د ده دغه بریف کیس نه کوم چې تښتېدو په وخت کې ده غورځولی و د ده د ټول خاندان معلومات ورته میلو شي چې په سبا باندې د نیک دفتر ته یو کس راننوځي او د مغ سرې په لفټ کې په خطو شي چې د مغ سرې دفتر ته تلو نه مخکې د سکیورټي والی بار ته روباسي چې هغه ورته په چغو شي وي ما سره د نیک امانت دی او دا به زه صرف هغه له ورکومه چې هغوی یې ورپرېږدي او هغه نیک ته صرف یوه خبره وکړي وي زموږ سره دښمني کول به درته ډېر ګران پرېوځي. د دې پورېدو سره د نیک په زړه کې داسې را پیدا شي چې د هغه وجود پړچېدو شي او چې څنګه خپل سوټکیس واپس کولو کړي نو په هغې کې موجود د ده خاندان په تصویرانو باندې بدماش ورله کرښې راښکلي وي د کوم چې دا مطلب وي چې په دې پسې د دوی نمبر دی. آیا دې به دغه بدماش نه ځان بچ کړلی شي او که نه عدالت به ده له انصاف ورکړي یا به دې د ټول عمر دپاره جیل ته ځي. د دې ټولو خبرو جواب به موږ ته په پارټ 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.